جمال ترکب دا دنیا کې ولې امن نه راځي؟ دا دنیا ټوله د شیطانانو په لاس ده. یعنی د دې دنیا آبادي چې ده 8 اربه ده. و په 8 اربه کې 1 لک انسانان چې دي دا د شیطان کردار ادا کوي. دا 1 لک انسانان چې دي دا سرمایه‌دار دي. د دنیا ټول وسایل له دوی سره ده. د انسانانو پاور له دوی سره ده. ویش دوی کوي، د انسانانو تګلارې دوی برابري، انسانان ته لاره دوی ورښیي. دا 1 لک انسانان چې دي دا شیطانان دي، شیطانانو کردار ادا کوي، سرمایه‌دار دي دوی. دلته نن سرمایه‌دارانه نظام نافذ ده. ټول واک اختیار د مړو شتمنو خلکو په لاس ده، د زورورو خلکو په لاس ده. دا وخت هم په دنیا کې د 100 اربو انسانانو وسایل شته، د 100 اربو انسانانو خوراک موجود ده، هر سهولت موجود ده. دا 8 اربه انسانان چې دي دا 1 لک انسانان ټیک د شیطان کردار ادا کوي. ټیک د په نسه مه مړوه، ستړي یې که، وږي یې که، خو لیکن وزن یې خو مه، یعنی قتلوه یې مه، جنګونه مه پر مسلط کوه. دا 1 لک انسانان چې دي دو د وسلو کارخانې جوړې کړي دي. دا مزایلونه جوړوي، دا د انسانانو د قتل دپاره اوزار جوړوي، اصلي جوړوي، بمونه جوړوي، راکټ جوړوي، اصلو کارخانې لري. دوی غواړي چې په دنیا جنګ مسلطه سي، لوږه مسلطه سي، له وسایلو یې محرومه کړي، یو سړی وږی سي. د دوی په جنګ کې دا معنا ګټه ده، د دوی په جنګ کې ګټه ده. دوی وایي چې انسانان وږي سي، له حقوقو محرومه سي، بیا دا جنګ کوي. که په نس ماړه یو ټول وسایل ورسره دوی جنګ نه کوي. نو دوی د دنیا انسانان قصدن ارادتن وږي ساتلي دي. دوی وایي چې وږي سي، له لوږې سره مخامخ سي، دوی به په خپلو منځو کې جنګ سره در په دره سي، چې لوږه راسي په یو علاقه کې هغه خامخا بدنیتي راځي، په یو کور کې هم بدنیتي راځي چې لوږه راسي، بالکل چې غربت راسي، دا کور هم سره جنګېږي، وروڼه سره جنګېږي، ښځه او مېړه سره جنګېږي. نو دوی وایي چې انسانان وږي سي، بیا به جنګونه کوي، او چې جنګونه کوي موږ به اصلې په خرڅوو، بالکل اصلي به خرڅو. نو دا وخت دغه دنیا 1 لک انسانان چلی، دا سرمایه‌دار خلک دي، دا منافقین دي، دا شیطانان دي، دا د دنیا ټول سہولیات په خپل واک اخیستي دي، د دنیا ټول اختیار له دوی سره، د واک اختیار د دوی په لاس کې ده. دا سرمایه‌دار خلک دي، دو کارخانې جوړ کړي دي، دا اصلي جوړي، دا وسلې جوړي، دا بمونه جوړي، دا راکټونه جوړي، دا انسانان وزني، د دوی ارادې دغه ارادې دي چې انسانان بس قتل عام جاري. نو به د دوی کارخانې د دوی ګټه هم په دغه ځای کې ده، د دوی کاروبار به په مخ ځي. د دوی کاروبار دغه شی ده.